غوږ دې کېده اوس بیان واوره د خوند کیسه کومه د صافي او د مومند او نن شپږ نیمې شلې کاله مخکې صافی و د مندالي نواب په ترخ کې مندالي خان په صافو باندې نواب و سخت ظالمونو کران بے حسابو ناوګي نه دروازې پورې راجو په صافي ظلم کول د رواجو د صافي قام بچ شنا شو کروندنو دا سونا باور خلاص کپی ماندنو د صافو پسل صافو لره پساکو د نواب صاحب دا سون بخوراکو یو ورځ د قندارو ډاک پکړېړ د نواب نوکر سره چاوک چیړ نوکر لاړ مندالي خبردار کړ د چمچي بچي نواب ته دا گفتار کړ نوکر ویلي نواب شه خبر قندارو کړه د ما تسپک نظر مندالي چې د دې حال خبردار شي غصې ونیو تکسر لکه هنګار شي مندالي ویلي ورځې به پکړېړ د نوکر په سر صافي بک مخېړ مندالین او مندالي نواب کرېړ تشربان اوس بسرې ګلونه تیک په میدان او په کرېړ چې ور دننه شي نوابو ګران اورېدونکو دا کیسه به تاسو ته سټیریو او ساده دواړه میلاویږي د سردار خان صاحب او خان موزیک سنټر کې مزاخل خندای دی کله راغونډه دا بزو په شانته یو ځای کله پړ او مزاخل ځوانانې ډېر کله شپېتنو دا افسوس لږی مې سرې ته وخاته تاریخ وای شاه زلمی د مرزا خېلو زړه مې بیخو کوی ګلونه د رامبېلو دا شپېتې کسه ګلونه بې پیمان کړه د کرېل په یو کمر باندې حلال کړه دا فریاد اواز یې ټوله دنیا خورو د خویزو محمد نذیر سلم زورو وګد کې د پسې واوره حکایت دا حاجي صاحب دا حاجي عبدالرسول پر روایت دا شپېته واړه حلال لکه چرګان او ډک جامونه یې کړه نوش د شهادت په غټو سترګو هر صافي کتل نو او لیکن یو ونکه داسې حرکت او د نواب نه دا پوښتنه هم ونه کړه چې دې ولې وکړ دومره هلاکت ګرم دی نه کړم د نواب ټول غلامانو دې د پاره ورته نوی ملامت
غلامي وخوارو غکول نشي د صافي غریب ژوند زلالت د دې ظلم نه چې سید مومن خبر شي ونی وهل جنون د غیرت د صافي په داسې مرګ باندې خفه شي پتا دې چې د خپل کور نه اوچت میرو خیل سید بن منین را روان شي ها پرندې وي بدا په شخصیت ټول مومن ته یې همداسې جړا وکړه په صافي کېږي ظلمونه سخت دې نه پسته د کامې ګوشتې له لاړو د ګوشتې خان ته یې وکړو فراقت سید ویل شپې ته صافي مندالې مړه کړه د ډېر سوخته نور بل دی په صورت د تارانو ټول مومن دې را ولاړ کړه ننګیالی و په دادا یې شرحمت ښه خوږه قصه کوه محمد نظیره او چې مومن لور کوي خوند شربت مومن وکړو د صافي د پاره جنګ ډېر هلم شو په سرو وینو کې رنګ رنګ د صافو د پاره ښه مومندانو شو د نواب سرکال پسونه پې ساړه شو داسې او داسې اورم هغه وخت چې مومندانو سبا وایم د تورې شرمخانو د نواب نه یې خطاک راوګد بی حسابه یې چې مړه کړل نوکر نوابي د مندالي شوله برباد د صافي غم او د صافو قام غلامۍ نه شهزاده او چې نارینه درواز کوي پورې وطن او مومندانو د صافي جوړ په مسکن د صافي قام چې د مومندو همسایه شه او پس د هغې نه جمدونه د حیا شو او سموده چې تېره شوله په دا شانو مستې وکړه نواب مندالي خان مندالي بیا په صافو کې دبا ټول مومن بیا راوچت شو په چپا نوابي یې ګډه وړه کړه واړه په یو دم د نوابۍ نامتې لاړه د ډوډا برج کې زخمي مندالي خان شي خپلو وینو باندې سور لکه حلوان شي دغه وخت کې بل یو خان او دغه وخت کې بل یو خان احمد جان د حمود باجوړ د خاورې خان او احمد جان خان یې واغسته نوابه او خدای دې خیر کې کار یې بیا کړو خراب وقت کې دا پسې واوره بیان
نر پختون ته یې چړاو کټک دواره او جان سید کر دیر شو دا بیان دی د خیزو نظیر بیا د څنګه لاندې او د سید داسې سترګې سرې لکه نهنګ او راوچتې که مومن په خیال د جنګ دوباره په باجوړ جوړه جګړه شوه دوباره په باجوړ جګړه شروع شوه او د نواب لمن ور ټوله پرورو شوه او ناوګۍ د کډو ډک سو بندرو او په دې پروت د مندالي نواب نوکر مومندانو چې په بیا وکړي یلغار او دا تمید النواب نه کوزګار او احمد جانو د نواب په جلخانه کې او بندیوان خوار د ظلم ظلمونه کې پاک الله دې قام من لري غباده اما جانې که د جیل راخزاده اما جان ته مومنداو که فرمانه منګه تکړې د ناوګۍ په خاوره خانه اما جان خو ناوګۍ باندې شخانه اوس به واورې د غلام صاحب بیانه د دنیا نه په سفر چې سید به منشي رازل مې عبدالرسول او رازل مې عبدالرسول د نر فرزن شه د دنیا نه په سفر چې سید به منشي او رازل مې عبدالرسول د فرزن شه دې کې تېر شول شپږ نیمې وشلې کاله او اوس خبر شه د غلام صاحب د حاله او مشران وایي یتیم چې سرسبیل شي او دا متل نسل او یاد زرغین شي د ساتیر شه تېر وخت د غلامینو او د نواب هغه رټلې بې شرمینو او د ساپو شه بدبختي نصیب یې خوار شو او مړی راوست مالک مرته تیار شو چناری ساپی شروع کلی مردارې او کټورې شه څوکیدار د لویې لارې او مسافر چې به ورتلل په دغه لاره او د بغاګ ورکما مارا که نسوار نسوار په باندې ډېر قلم کړي
وای بنیادم د کټورې او زین منم دا به تیرې او مسافر چې دغه لار باندې تېرېږي او دی ناس په خپل کالي کې او خبرېږي دا ناسم خبره نو تیرې خو باندې دی چې دی کالي کې ناست دي او بار دې خبرېږي چې مېلمه راغی د لارې نه چې هر څوک په دغه لاره باندې ورشي او دی به بوس ورله د کوره رابار شي او په دې لاره چې تېرېږي بنجاري او یو لس کوم قلم منې د کټوري قرآن دی لیکي یقین دې په قرآن شي او یو بېلما سره هویا کورونه وران شي او د ښځو محمد زړه ځان بیدار کړم او تاریخ پرېږده د فضل قصې ورکړه ګران اورېدونکو دا کیسټ به تاسو ته په میټرو روډ باندې په علیګړ کې په خان مسجد هاوس کې د مشي سالم احمد او محمد خان سره ملاویږي او دویم نمبر به په لوی مارکېټ پیچر روډ باندې افغان مدرسې سنټر کې د سالار خان او د تور خان سره ملاویږي په نمبر 1 دکان کې غوږ دې کېږده شروع کوم نوی داستان او اورېدو سره بیا جاړې مسلمان او ما چې دا بیان لیکه سترګې نه سرې وي رودوخ کو میراماتو پگریبان دا آخری زمانی دا سے حالات ہے پکشترے قسم قسم ظالمان پمومندو کی شمشان میں وطن دے بابازی پسیوں دیگی قدردان ہمانو کورو نشترے پشمشا کی د دې کلي یو سړی اوسېد رحمان هم د دې سړي څلور ښکلي زامنو دی د مشر زینامه یې سید رحمان یا رخیل رفی قدري دغه یا رخیل رفی قدري چې کشران دي یو ګل یې د بل نور ګل د ګل په شان یا رخیل رفی قدری کشران دی یو گلے د بل نور د ګل په شان د دریم نامه فصل و خبردار شان او څه به وایم یو ګلو د بوستان مشاور قدرت شاهان او یو فصل من لور کړه پاک الله زلید بول
لکه ستوره د اسمان هوادان مې پیښې و یارانو ته ما مې کور د پسینو پیروخان چې هر لار څه کوي اختیار یې خپل د قیزو نظیره نه رسي انسان که په ځل به د ټوپکو تجارت او کاروبار کې خدای خیر او برکت د دنیا کې نیمګړی ژوند دی یقه مقل سلا جوړوي د خیال برجونه او په دې دنیا ناسېده نشته ये दुनिया पानी د هر مانی به پاتې شي نه ये دا دنیا ډېره بې وفا ده ډېر بادشاهان کې په هر مات کې تللي دي نه ये نظیر او داسې د دنیا ده که به تیزې په دې بهلو زبادونه او داسې وایي او حجو د خانکانو स्पेशल फरमाइश कहूँगी जहूर परवेज शहजादा और शौकत और अकबर फसिल कोर के दासे ओ को मसलहत खुदाया आओ खान मामा जज सर में मोहब्बत आओ सवर सम मुबारकी बद हजवारी कम हम द कोर पे हालवाल बजार खबर कम आओ ची सला द गसी ओ को लपसीद खबर न दे ची बाउलम फरसीद द गम पे कोर की ओ कच साश حوالدار د خپل تلولو نه خبر شي او حوالدار د پلار د تلولو نه خبر شي دا خبره پلار ته وکړه حوالدار زه به کور کې تا نه څنګه شم نثار او پلاره زه تا سره زما ښه خبر نو او د ګنداو او ناوګیو هم چکر خفقان میدان حوالدار ورسره زینا یا مور دلم دا شاولدار ولی دی یو زه د خپل تار سره لیږنا یا مور حلا دا سړنده کړه یا د خپل لاس حوالدار ستبینا یا خلک چې وزي د کالنا یا کال کې یا میاشتې واپس بیرته راځي یا پسې د زوی سره روان شي دا مې یقین دی مړه ورشي نه راشي نه یا محمد نصیر او مصري پرېږدنو یا په پرهرونو باندې مالګې دوړوي د دې فرمایش کې یو ګل شاه ګل جان محمد علي عباس وزیر میرزا محمد امین کلام یو ځوان دی دغه نوم نه پړاوي معافي غواړو فرمایش د خان موزیک سنټر دا کیسټ تاسو ته پیش کیږي سالار خان موزیک سنټر نظام کیسټ تاسو ته پیش کیږي دا ګنداو دا ډېره فرمایش کوونکي دا ورونه دي اجیر رستم خان علمزی ملک امیرزاده لا صدیق او المیر سید رحمان او جندول ډریور ایوس خان شاتی خیل
او سره د نورو ملګرو او د استاد رحمانه سره لار سره زوی د شمشانه روانې شي راته ښکاري دا رفتل دې د ارمان شه کم نصیب او د خانقاه په لورې تللو ورسره دی حولدار د ګلاب ګل په خاکه باندې داخل شو په مزه خان محمد د جسې وکړو جوړ تازه یاره خیل او یاره خیل اختره دواړه شوربان ټوپک کړي اوس رسوي ګندا ته ځان د ګندا په طرف لاړه ځي د ګندا په طرف لاړه ځي دواړه او منډه یې کې شو داخل غاړه په غاړه او د ښځو مخ به نظر او برابر زنو او ټوپه خرڅ موشي نخلي برابر زن پنځه پاس شروع کوم ما یم غمګینه او ناوګي تپسې لاړ بس پخینه او ناوګي کې یو مشر راخیستنو او نو دولت یې ځان ته جیب کې وساته او اوس به وګوري کارونه تقلیدي ناګهانه پزې د کټوري دې هلک ورته ویلي وایه خال وصله شته راوړی دی مال فصل ټوکی ګڼي صافي ته خاندي سره لوټونه را سره د پاکستان دی او بیا جواب ورکړل زوی د کټوري خدایا او دلته بل سړی او دوه ټوپک لري صدرنا فرمایش کوي ګل شیر خان افسر خان او بادر رحمان او دلاور هم ناست دی که دې خوښه وي هغه به واخلم تاله بیا به ما نه شي د ټول عمر خوشحاله او فصل والی ډېره ښه ده او زما یارانو او زه چې تاسو کره لاړ شو په تلوار صافي ویلې زه راوړم درله بخه یو شیبه کښېنه بیا زه په خپله مخه لاره زوی دې ورته ناست په انتظار شیخ صدبره دي په تما د مردار صافي غوښه د قصاب راوړه سیر کیسه کومه درته ښه په زورو زیر او د ښځو مخ به نظر او څه به کېږي نو او پلاره زوی چې د صافي سه ورمانېږي پسې ضروره رسته ګوره یه صافي ظالم درته د مرګي خدامونه یه پسې ضروره رسته ګوره نو یه د قصاب کور کې عملدار در سره ځینه یه غل سره سي او جیب دې ډک دی یه د پیشو خلیل اواز غوړي و که سوچونه یه زوی اولدار د ځانه ستون که یه کچه غندله په چړو یې غوڅوینه یه د حولدار غل پې انبار شه
یا محمد نظیر په کتابو کې څه سوي نه او نن دې جاده د توت دی په چغار خدایه نو او په مسا مزه کوي دغه مختار دا کیسه به تاسو ته په لاهور کې د دواجان دکان او میاجان دکان نمبر 19 دلیګي لاهور کار او دویم نمبر دکان رحمان خان ګلرحمان خان او عبدالرحمان خان دکان نمبر 12 دلیګي لاهور کار کوي زیو تا د کټوري فی سروان شو او د حجل کال تدی کوي رفتار او ما سیګر منځ قصا ورسېدل او دی کینول اجره کې پقدا او ډوډۍ خوړه ماښام د کټوري ستا او جوړوي د مرغانو ورلکو پاره او کټوري ویلې پسې له روانېږه او ګلا خان مې سړی د زما یار زه چې زه د ګلا خان کره بشپکو او دوه مشینه ورسره دي مسیدار فضل ویلې ډېره ښه ده فضل ویلې ډېره ښه ده زه چې ورشو او شپه به وکړو بیا راسو به ترې ساره او پسې دا د کټوري سره روان شنو او ورسره ماشوم بچی د حولدار دا پټې به تاسو ته په میټرو روډ علیګړ نوي پمپ ته مخامخ خان میوزیک هاوس منشي سالم احمد او محمد خان سره به میلاویږي کراچۍ ښار ماسخوتن شو وردننه او ګلا خان که کټوری ګلا خان پټ که خبرداره او کټوري ویلې دې ځوان سره روپۍ دي نو او ګلا خانه ما راوستې پرېږدمر بی ایمان ګلا خان کې خود لګانا او کټوره او ګلا خان شو سلاکار کار او خلک وای چاینګر دی ګلا خان او هاینګر د داسې پیژنه مقدار دویم نمبر پر بلی مارکیٹ پیچر روڈ کے افغان مدد سینٹر کے سارا خان آتور سے ملاوی تاینګر نشم شیګری یا خواشي بالمازه د دې پوندې پیژنم یا انګر نه سب نه متبر دینو یا دغه مسجد پاک داود پیغمبر دی شمشیګری ګلا خانه یا غټه بیمانه په جهان باندې سپکمه یا کوټه به تورکه څنګه نیسي نو یا ظالمه څوک چې ماشومان لالوي فرمایش شهزاده بابا زه دوست محمد خان او غفور خان کوي
پخه شوه پلار او زوی دواړه وده شو او په برجي چړې تېرې که ظلم کار که او ګلا خانه کټور سره زامن دي او د دولت لالچ اخیستې زناکار د ښځو مخ به نظره پاټ پوره کړه او غم خو ډېر مصري لیکلی وار په وار یا پسې د خوب رڼا بیدار یا بیدار شنو یا صافې چړې تېرې کوي سچل کوي نه یا بله ولدار د ګلاب ګل دی یا ظالم ساپی په غندل کې غصه وي نه یا د ګلا خان چاړه تېره ده یا تنکۍ مرۍ د حوالدار پې غصه وي نه حوالدار پوت په خواږه خوب دی یا اوس به یې سپینه مرۍ سره په وینو شي نه یا سلا اوچت که فضل خانه یا ماشوم بچی د کټوره لاده وینه یا الله دې غرکه کټوره یا چې په ودو حلالوي تنکي ګلونه یا د غم کتاب د غم شاعر دی نو او د غمه ډک مخ به نظر لیکي غمونه شړې راوړې کټوري او ګلا خان او د قزل کټرا لړ شو قصابان او په یو کټ کې پلار او زوی د دې دواړه او دا جل په خو پراته غاړه په غاړه او پراخ کته ګلا خان شلی کلا او لکه سو خلالوي ورېده بورا او د روپیو څخه دا کاپر دی او خلک داسې امتیان د پیغمبر دی لکه ورای پودو حلال پسې کړه او د دولت دپاره زړه پې اخرسې کړه او پسې لټې ټکوي جوړې خرار کنو او دې خرار ساولدارې را بیدار که حوالدار د کټو دنګل وچت او چې ولید د دفتر دا سیالت او ظالمانو چې حلال کول لپلار نو او په زاري ورته شروع شو حوالدار ورته ویل ظالمانو او ما چې مړ کې بې رحمه قصابانو او ما چې مړ کې کوم درته سوال او قسم راکړې زه به نه وایم او په قلا کې حوالدار وختې منډې او د
شو په مخراج اوښکې کرکڼې او حوالدار را چاپې شلولو واړه او حوالدار را چاپې شولې واړه او په مریو لکې خدا چاړه حوالدار هم هلاک یقوبت او مختورن بی پورا سیده قیامت او های افسوزه پست مرگ پراتیشنو او حوالدار پتبرگی ٹوٹی ٹوٹیش شپه وه چې تور شامیا ولیدل او تور شامیا ویل دستې ووایه حال نو او ګلا خان دا دې کړه څه جنجال او ګلا خان تور شاه دا دې څه ده او شورونه کې او شورونه کې موږ سره یو شان صدا او شورونه کې موږ سره یو شان ښایسته ده تو شاه خپله حصه واخیسته دباو کې او بیا یې دواړه مړي ورتول په ناو کې او زړه یې یخ که واپس شي ظالمانو او نام کې پاتې شي دواړه شهیدان د خیزو محمد نصیر حتم پاټ شو او قلم کې د په دماغو کې دې شاټ شمه او خوشیناب کې ورته ولې شهیدان نو او پسې واوره عجیبه د غم بیان کټورې کې واپس راغی خپل کور ته او ګلا خان د شپې روان شولو لاهور ته او په رښتیا چې شهیدان نو او قیامت باندې معلوم چې ظالمان شهیدان لیده چاگا او پلار او زید مرد پا خوب غارت پدارا های چای اوکتا خسته پی جانگلونو او مراوی شریو گلو دا گملو ماشومی خیو غوږونو باندې لاس دروغ نه دي دا لیدلي ابو خاص او په مخونو یې نرۍ خوله ونو او قیامت د شهادتو حوصله وه قلمونه خوی عالمونه یې خولې ته شو حیران راوچتې کړه دواړه شهیدان د ښځو مخبله زړه غم زیاتېږي نو او هم ګلابه شي شمشادي کې خبرېږي
دوی راله خپل وطن ته اوس ستړي مشکله یې ټول کله ورځي نه مور یې ویلې حوالداره تا ظالمانو سره څه بد کړي وو نه لاس دې غوږونو باندې ایښي یه زوی ظالم ته د توبې ایستلي دي نه حوالدار سرو وینو کې پروت دی لکه خزان د ګلاب ګل وهلی وینه نن په ماڼو کورونو غم دی په دواړه لاسه پړقوي خلک مخونه یا خونزاده قلم د جاړي داړدو خیل د باغچې ګل ورچېدنه مورلې بنۍ د حوالدار شوه د ځانه غوښې په غاښونو شو کوینه یا مولیانو غسل چې ورنه کوي نه کوي نو دواړه د سرو وینو په ډنډ لمبلې دي نه یا حوالدار باندې خولې دي نو یا جنتي هنکونې ورکړې دي نه هې د خویزو شیخه مجانه یا تا جوړ پرېږده شمشاله دواړه سونه یا د زخمې توتي چغار دی نو یا د خویزو مخبن نظر مصري لیکي نه جنازه کې د ګلونو د سګبر نر او ښځې دې جوړ کړی شور شر لنډه داره پلاره زوی کفن دفن شو تور لحق لهرمان لاړ په سفر او دې نه پس د مومندانو جرګه وکړه کاغذونه یې خواره کړه لر بر حالم زیو که خیزي غیرت قام او ساخیله تمرخیلو سراسر او دور خیل که بابازی که مساخیلو او دوی زور تا جڑا هم کرل اخکرنو او غرستا د مومندري مهي سرانو او بابازو باندې تقسیم شه برابر سمیل مپابی بخیل سبازت خیل شه یس سمیل مپالی کورس مزید خیل شه سمیل مشد بیکی صدبا خان یس سمیل مشلومان دور کور تروان سمیل مپدادو کورش سپ شاد او پاک اللہ دی پختانی لری حباد او سمیل مشپ پتیس پپرید سمیل مشد چاد سمیل مشد تاجی کالب پبرید بارخیل شامیر کور هم کوي داد او سمیل موتی اخسته غل داد سمیل مپسر پرا سپام زاو او غرض دا ټول بابا زه پدی رساو او ډوډۍ خواره شول لخر نو او هغه کېږي چې سلفي مقرر ورپکې د سواد درې ښایسته هلکانو او حجرې پاتې شي خالي خوشي میدانو یو پکې حجل نیولی بختور وو او د خیزو مخبند زیره او زړه ورو سوال می منظور کا میری ګله یا بختور ملیږه بیا بېرته نه راسي نه یا دا حضرت ګل کور به مې رات شي چې بختور د چناري جګړې ډسي نه
یا مور دې په دواړه مخه چپ کړي ژوندی د جمعې مازدیګر کې تېر به شي نه بیا به رانشي بختوره یا مور دې ړنده شه چې تا یو ځای تلېږي نه یا مور دې ړنده شه یا مور دې ړنده شه بختوره نو یا مور دې ړنده شه چې ته یو تلېږي مخته یې ګوره خمیرې ګله د بختور به بیا ونه کې دیدنونه یا علی رحمان جنگ لمزه یا دادا دې نشته چې درو خای چلونه یا علی رحمان جنگ لمزه یا واړه سامن مدر پسې جړه کوینه او د کراچي وطن وران شي چې مې رحمان دې د خپل زوی نه جدا کړه چې مې رحمان لا خبرېږي علي رحمان زلمی به جنګ له تږی وینه علي رحمان زه چنارې ته زرولی خان شیرعلي خان کې پاتې شونه یا درازي خان عزیزان مدي یا د دانش ګل نه ولسان رسوینه بچی په دواړه مخه چپ که بیا به رانشي رازي خان په عمرونه صافو یې مړه خاص ځان که یا رازي خان ځکه د لښکر په سر کې ځینه یا عبدالرسول حجي ولاړ دی یا هر بابا زی لکه د مار په چچه سینه یا عبدالرسول قان سردار دی د قان سردار دی الله نه بدرنګه وینه یا عبدالرسول حجي ولاړ دی بابا د سر قربان وي مور چله ځینه د بابا زی علم نزار شم عبدالرسول په نام سر قربان وینه یا مخبد سر په جړاک جړاک نو یا معشق لما چې هر وخت کېږم ګران اورېدونکو د کسب دویم مخ شروع دی چې د میلادي مرکز په لوی مارکیټ پیچر روډ باندې په افغان مزه سنټر کې سالار خان او د تور خان سره ملاویږي او په لوی شپه شوه تېره په حرام وخت د سهار شو مستاخیل ته لښکر قطار قطار شو او د غربي کال ملا پلي اکبر خالم او همتي د پیغمبرو او د جرګې نه مخکې ولوست قرآن بیا راپورته شي سپین ږیري مشران زما یار دی حبیب خان ملک یادېږي په جرګه کې د توتي په شان چغېږي بیا اوشش د درې نه ملک شیر خدای دې عمر کې د دې سپین ږیري ډېره شیر ملک چقام ته وکړو تقریره لخه لاړو چناري ته هواګیر چناري ته چې نږدې شو له لښکر حیرت جانه چاړه زکو د خطر غرض دا ده چې شروع شو له پیرونه چې لیدل پکې ټوپکې مشینونه د ټوپکو دوړې لګي په اسمان پکې مړه د دانشګل شرازي خان جنت ورکړه ته خاون پروردګاره ځانې مړ که د مومن عزت دپاره بل زلمی د مې رحمان ملا پرسندو پانما علي رحمان ګل د چمندو دا زلمی هم د مومن په نامه مړ شي خدای دې وبخي په سرو وینو ککړ شي بهدور هم پکې مړ د سواد درې شه د زړګی د امیر ګل هرې هرې شه یو زخمي شه د خیزونه حاجي خیال او نر پښتون نه د سیالانو سره سیال خیال دې زوی د توره جي اوسي په کونګه نصر وایي دغه کلی دی زمونږه او غرض جان د زخم غرض دا د زخمیانو شو پکې ډېره چې نومونه یې زمانه شو لکېره کالتوسونه اورېدل لکه باران او وي ژوندی د تل حاجي صاحب ګلستان ملدکې
لکه باران پې ورېدل ګرم جرګ نه خیزه پاڅېده ځان یې ټیټ که د کاکتوسو سرو چپو ته غږ د سولې دستي وکړه ساپو ته ګلستانه له ساپو سوله کومه ته دې خپل او زه به خپل مړي جګومه هر یو مړی شو رسخت په خپله لار لښکر شه په مساخیلو کې سار بابا زیونو غر و خطل پات ټوپکونه یې چناري ټټر اخله لاندې دوه مورچې ساپو یې جوړې کړي د مومن ظلمو پرې راوړلې جګړې د مورچو ته او د مورچو ته سلاکار شو دا ګلونه د دې ټولو به زما اخله نمونه د سنګین زولي خانو ایماندار آفرین دې وي د ده په موره پلار د توکل ملک زیو پکې زمیره نرزلمې په مرجه خیجې هواګیره بل پکې عمر خان دې ټمبم د پلار نوم یې رامعلوم دی مکرم بل یو زیو د درش دې زړور غلام نور ملا وای نوم یې دلاور او بل پکې عبدالخالق لکه ګل او چې دادا د ملکو ته جول او د شمشاد شریف پکې ډېر زړور یو شمشاد مساخل بل قلندرو او دا زلمینیخ په مورچه چې ورختل او ورسره و د تاجي کاله پسګل دا زلمینیخ په مورچه چې ورختل ورسره و د تاجي کاله پسګل او صدر احمد دی پخوازی خجی بار او زخم شوه دی مورچکی ایماندار مورچه واخسته ظلمو د قام مومند او د خویزو نظره وسیو که خوان او یو ساپی نه پکې پاتې شي سپلی او بل پاتې یو چجوس رسپیالی او هم ډوډۍ چې پاتې شوي ویته او زیادې چا شاته نه کاته او غلام نور ملا ډسېږي پاس په غره کې او غلام نور ملا ډسېږي پاس په غره کې او ننګلې روانې هر جنګ په سر کې خبرې خو خوږې دي او زه ورځمه غلم شاخور کې جرګې دي او ساربقان په غلم شا کې ټولېدلو او مساخیل به د لښکره زارېده مساخیل کې و یو څو ملکانان پاک الله دې ورلره ولي توپان او کوم ملک چې په جوسه باندې ښایسته وي عمر دې یې نه خبره یې پسته وي او بل ملک دی چې د ښځو لوبې وایي او پینالک دې شي دا څوک جرګې را بیایي لکه دا ځای ته ووایه خمنډه ګیړه خو دې راله چولی مېلمانه د نن اړتلي خو زه هېڅ به هم نه ویم او های افسوس زما یې ډېرو قهرمانو او چې بوډانه ملک عبدالله جان د مورچو
جنگ جهاز عبدالله جانو او غږ د تورې خوشې په جهان او د جنگ عبدالله جان سید ملک زیر دی نو او ملا منواله کې د سرو ماله تیر دی ژوندی اوس زیر ملک د قام مشاله او منواله جرګه تانه ده خوشاله او که شاباز و کرامت و که جبار نو او د لښکر د میلمنو ټول تابعدار قدرمند د میلمنو ټول قسم خېلو او څه به وایې ما ګلونه درانبېلو او خمزادګانو خمده کړې خمرانه نو او دا رښتیا خبرې ورسره زمانه تانه داره چې پکې و د سوران او نی میلمه د ټول لښکر بیک روان ران او ست رحمت د تانه دار پاجي په پلار شنو او یې قلمت راستون په خلق لارش غریبی کی د حیام نامه یادېږي نر پښتون د میلمنه قربانېږي او غیرت یې دې پیدا غلام احمد دی نو او نثار هم د افلاطون په شان تبد دی د خیزو مخ به نظیره ځان کره که او افریدي چرګه راځي پاډې پوره که او افریدي چرګې له وخت به مقرر کړم او لږ بسان د خپل مومند نه خبر کړم غلیب زیقن دروازې کې وپراته او دغه روډ د کندهارو به یې ساته دا به پرېږدم جرګه راله پرېږدی نو او د صافي او د مومندو د بدۍ شملدار پټکي ګرځي په ویښتو په جرګه کله پوهېږي د پښتونو او خلوچ خلوچ به کوله چې بشانو لوړ ګېدل لکه چې خوله کې مچان
شمع قربان عبدالرسول شمع قربان عبدالرسول خوږې خبرې د جرګه کې خوند کوي نه یو اوس چې ژوند دی عبدالرسول یا چا مومند په نامه فخر کوي نه یا د بابا ضد باغ توتي ده یا په غیرت عبدالرسول مې سلامونه د ساخي د باغ بلبله یا منشي سارګله خدای دې درکړي جلتونه یا ستا تقریرونه سریونو یا تاخي خبرې په کڼاو تللې دي نه ګران اورېدونکو دا کیسټ به تاسو ته په علیګړ کې پټرول نوي پمپ د مخامخ په خان میوزیک هاوس کې د منشي سالم احمد او د محبت خان سره ملاویږي په نمبر 1 دکان کې په کراچۍ ښار د مومنوالې په جرګو کې یا عقلي خبرې شیرالي اجي کوي نه یا نه راخېږي ژوندی اوسي خوږې جرګې دي د مومندو کړې دي نه چې د مومندو ټول شروع شي یا ستا یو خبره به خروار سره تلمه چې د خبرو قیمت راشي یا د شیرالي بیان په سرونه بدلومه یا د خیزو قام به څنګه سپک شي د شیرالي په شان ملک چې پکې وینه شمه قربان ښځه مکینه ستا د مشینه به ساپي په ډډه سینه یا د شیرالي اجي پاټي ده یا ډېر بخش خیل د چنارې جرګې رسینه چې په ساپو لښکر روان شو دامن خیزه به د لښکر په سر کې تله یا شمه قربانه لک مکینه ستا د مشي نسرې لمنې یې ختلې دي نه محمد افضل ملک فلان یا دني خبرې د خویزې مزه کوي نه یا د مومنوالې په نخ پیدانو هره خبره یې د قند خوند کوي نه یا درنې درنې خبرې وکړه یا محمد افضل افریدي راغلي دي نه خبره ستا د کاڼي کرښه یا ستا په معنا به خویزې فخر کوي نه ډېر ملکانو ته حیران شو یا محمد افضل لکه توتي وچغېده نه افریدو دغسې وکړه فیصله بیا د سکلې بسیزې په تسله او خلزاده خان وای ټول ساپسې زه به نو او واپس چې دې د مرګه کله زما صبر نه کوي عسکر اجي تیرې او قام ته وایي چې سیزم ټول چناره او افرید جرګه سر توکل سرونه او لکه ښځې شروع کړي ویرونه فیصله په
شهیدانو سکلو شورونه او لښکرلانه حوصله نه کوي نوره او چې لارې ته خلک دا قطار قطار نو او په زرګونو خلکونو راز شمار زه حیران شم څومره زور دی په لښکر کې او ساتي خپله تماشه کوي په غر کې او خیسي راغله په قلعه د امین ګل نو او لښکري زلمي د قاره جوشېدل مینې وسله هول د امین ګل اوس بېغمه دي کوي کنډر کې غول غول او بیا یې وسوله قلعه د شهزادانو او سولې څکه چې لوټې شوې میده درېیمه یې وسوله قلعه د شامتي او چناري له دغه شرم شزاتي او دغه شرم چناري له شتیرېدو او بېګناه پکې جلبل شاه بیبرې حبیبری قلانه جکشلوگه شنه او بختورو چی بشلو بشنه او بلپکی و بیگونه یو نیک انسان نو او مینه و سوله خپش دنیا جان خدای دی ورکی خدای دی ورکنی میا جان مامال اجر او کټوري د لاسه تېر شو ته ګجر او هم پوره کلی شوان د کټوري 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 او ډېر ښه وشو چې خدای غر کا ازاري ورانه شوله شمشېګر قلا خامینه او بله غټه خوشحالي نشته د دینه او ټس وچو کلام د سوځي ضرورو او دام لکو ټول کې لاړه ګلا نور هم پکې وشوه قلعه د شاولي او شنو لوګو کې په ماراله سیدلي او چې د حقونو وشلو ورانېدو او د ګمداو ډمانوال پکې ستورني نه کلی چې شوران د چناري او اپریل جرګې شروع کله زاري نو او یا پردو واري مو منډه دا ساتلو او چې هر څومره غواړي در به کوم دولت سوال کوو نستېږي دا څلور کلي
او د انسان بوج به دې وړم پاس پولي او بیا چې عبدالرسول پریدونو او سره داغونه غواړي تاسو د تودو فغصة والخزي أجي أسفر بدي السبچا تخكتن كم سر او نرب يخلن فبين فميلنو او اسك استرقي ممان قرزي دمودين مندار سمات کا پریدوتا چمو مندار سمات کا پریدوتا پریدو زانو نساز کشر ویدوتا او پروان کی سیاسی زانو لسواشتنو دا حمیل ملک فرزل لکم شالشتا اپریدو کمی روپی چی وی راوڑی او غیرتی مومنتی او نکنیم گڑی دا مومن مسلات نسی رپوتا او دا بطولی امانت او سسا پوتا اپریدو اپس روپی اوڑی یارانو او اس باو گوری کارونا دچگانو واپس روپی چی دیوی کمی بنی او دی ساپولتی ونو ورکڑی او اپریدو روپی سنبال کلی پا جیب کی دای خیال چی و هم پریب کی نمو مندن ساپیل روپی ورکلی پخپل مسکی تقسیمی برابر کلی خانزاده خان شلو پوی پٹگانو روپی نخوی دا خیبر پی جاگانو او پا مقاندمی چنی یونی ول دا وجری تغر پشانی و سندل خوٹی کلو کمیشنر هغه سات مومندان لئی ورک زمانت او د خزونه سره پات خد خوان کنو او انصافی باز صافی او د مومن ناشتا نه خدا ټول کټوري په شانت دینه ساپو کې خپل ځوانان شتا په یو کروڑ روپۍ خپل نوم نه جرمه وینه پټي کلل خنزاده مکه بغم پورا بدر شستا رقم سو په دولت تلکان ملکی سو په لکونو روپونم نه شرمه وینه کشکون ولان نسړیو سره د دوه لکه روپو راغلی ونه د شهزاده ملک ته ویلې ما پوره 2 لکه روپۍ راوړې دینه شهزاده دا روپۍ به واخلي د مومن والي کار کې مو وهله سونه په شهزاده دې یفرین وي د ملا په مخ خپل مخ نه لګاونه شهزاده زوی د علمیر خان دی فارسي کشکوله د لمات پکې غاښونه شمه قربان دلاور خانه سخي ځوان خدای دې درکړي جنتونه ویان دې قام له ډېره لال کړه الله تعالی دې تعالی دې درکړي خجرونه بابا مومند ستا زامن دی تا په رښتیا څه غیرتیان راوړي دینه هر یو د تورې منظرې دی پوره 4 دې زه به واخلم المونه یو غیرت دی حلیم زیده
د مومن نوم باندې خپل سر قربانه وینه د دویم زوی نوم دې خویزه دی ښه کمربند د مومن والي جنګ له سینه د دریم زوی نوم دې بیزه شه په باباسي باندې جان فخر کوینه د څلور نوم د ویزه دی قامي لښکر له کمربند راغلي ونه څلور خونو دا پنځه مړ ډنډی ورشوس دی چې تلټومه چې مومن واله دې ونه کړه خواشي پنځمه صبوراق د نه کومه د نیچنې پسې لاوشي ښځې غوا تاسو ټماټر خوړې دي نه اوس مساخل قام ته دا وایم ستا دوه مالدارې سامې چې ته تللي دي نه د اوږد په وخت کې خو مومندو اوس پنجابی شیزان ته لنډې وتاړه نه د اوږد په وخت کې خو مومندو اوس د تیرا هندوان چې جوړ شو نه راځي نه ښځه په غوشه طلاقه یا چې من خاورې ته به دا هندوان پرېږدي نه د دوی نه څه ګیله به وکړم چې یو دسماتې له لوټې ځان سره وړي نه خلک او دسماتې نه چې لاړ شي ګټې یا لوټې د ځان څه وړي وي نه دوی یو دسماتې نه چې لاړ شي د خندا شین شمه چې خندا شین شمه او به ځان سره وړي نه یو ستا ته وایم خوږه خیله تا په تندي کې ولې غوس نیولی ونه د غلم شاخوله لږ راشه د ایرې مومندواله جوړونه خدای ګنداو کې به دې خوښ شم که د ماجب کې ځان مومن لیکلی ونه مومن خوځی چې درویش دی چې ملا تړلی د مومن له جنګ له ځینه مومن خوځی چې درویش دی چې د مومن جرګې ته یې وکړه تقریرونه یا عبدالله جان ملک نزار شم یا ټول مساخل په بوډا فخر کوینه یا مومن خیزه خو ګل سین دی اخونزاده د چناري جګړې له سینه اصلي مومن خوا میر ګل دی میرلیم زی په مومن واله ځان سیزینه اصلي مومن خو یوسف خان دی د غلم شاه جرګولی ځان پرساونه د میر اکبر جیب پرسن دی خلیل خیزي د ځان سوړي و بمونه زما ملک زوی سدا بازو یا په مومن واله باندې سر قربانه وینه د مساخ یا اوس چې ژوند دی عبدالرسوله د را مومن د خدای د درې کې عزتونه اوس چې ژوند دی عبدالرسوله د قاصردار دی الله نه بدرنګه وینه که شپه ورځ پلیکل کومه د عبدالرسول به پوره نشي صفتونه تکړه ماشوم امان الله و نو سیل ساز کې د لښکر قدر کوینه امان الله دی الله لیکه زما د کړي بې حسابه عزتونه ګیله به کومه مساخل ته یس د خمنډه جننه راغلی یم یا خدای د سپندې لره سمنده تا د مومن د لښکر کړي خدمتونه ستا د شیشو ښایسته حجره وه مخبن نظیر منتې وګېتلی ونه د کاکازي خو د چمن دی ګل د چمن د بلبلانو له رازینه د مومن والي باز پوره شه شیر علي خان ښځې د بچاپ کې کتابونه د حبیب جان دوی ته دا وایم ما شرمولي حیام کړي د سوالونه د مومن والي باسې وکړه مخبن نظر دی الله نه بدرنګه وینه یا دته به ګپ ورسره لګي یارانو زوی چې بشرخیل مکل لسونه یا د شیر علي حجب پرسن دی یا شهزاده دی الله نه خرابه وینه د میلمنو عزت پکې ده د شهزاده زلمي پکار دي صفتونه د محمدي عجب پرسن ده شیخ احمد جان خدای دې درکړي جنتونه شیخ احمد جان په ما ګرانه صادقه ځوانه میلمانه دله راسینه که میلمنې په ډډه لاړې په زړه دې خورې ته وایه سلامونه نومې د پلار محمد اکبر دی د د لښکر د میلمه کړي عزتونه د ماون والي دا خبرې ما د خویزو ما د خویزو نظر اشتیا ویلي دینه هلکه دا خو ما له خانه ده خو زه یم
یکوز غلم شاه د غیرت کونه خملا تړلی د مومن نام خملا تړلی د مومن په نامونه د ملا تړلی مومن سوکو دا د غیرت بابا نسی حکم دینونه یا غږ به یې قام ته داسې وکړه یا غاښونه ټینګ کړي په قلا باندې ورزونه زنده باد زنده باد. ګران اورېدونکو قصه سر ته ورسېدله. دا کیسټ به تاسو ته په میټرو باندې په علیګړ کې پېټرول نوي پمپ ته مخامخ په خان میوزیک هاوس کې د منشي صالح محمد او د محبت خان سره میلاویږي او دویم نمبر به په لوی مارکیټ کې پیچر روډ باندې افغان میوزیک سنټر کې د سالار خان او د تور خان سره میلاویږي. اوس د فضل قیم استاد نه د کوټوري یو خوږه لوبه اورئ په فرمایش د سالار او د تور او د منشي صالح محمد او د محبت خان. دیم فرمایش د حسن قلی حسین سید حسین د طرف نه. زما راغلی پې ګمان دی کېږي به لښکر کټوري پسې د دا مومند د ماشومان وجل دین او داسې چل دی. زما راغلی پې ګمان دی کېږي به لښکر کټوري پسې د مومند د ماشومان وجل دین او داسې چل دی. د ناوګۍ نه یې روان کړ اوس به قاتلان راولي ورته د شپې دواړه شهیدان کړ کړی د قرآن شاولي ورته تیرې چړې د ګلا خان ساتلي دي نو داسې چل دی. زما راغلی پې ګمان دی کېږي به لښکر کټوري پسې د محمد د ماشومان وجلي دي نو داسې چل دی. چړې ښې ورته تېرې کړې مه کوئ اعتبار په ساپو باندې پلې بړستنې یې پرې سرې کړې وچلې مېلمانه په روپو باندې په کټوري ماما پیران راغلي دي نو داسې چل دی. زما راغلی پې ګمان دی کېږي به لښکر کټوري پسې د دا مومند ماشومان وجلي دي نو داسې چل دی. که هتیا سل کلونه تېر شي پیټې به دې پروت وي کوږو باندې دا به زمونږ څنګه هېر شي والي ماشومان تبرګو باندې په دغه ظلم ټول جهان جړلی دي نو داسې چل دی. زما راغلی پې ګمان دی کېږي به لښکر کټوري پسې د محمد ماشومان وجلي دي نو داسې چل دی. اوس پابندي خبادله نور پس سپکما که دا مومند چرته مومندو قتل به ماشوم کم ملک کما قتل به ماشوم کې ملک کما د نن خبرې ملک جان لیکلي دي نو داسې چل دی. زما راغلی پې ګمان دی کېږي به لښکر کټوري پسې د مومند ماشومان وجلي دي نو داسې چل دی. زما راغلی پې ګمان دی کېږي به لښکر کټوري پسې د مومند ماشومان وجلي دي نو داسې چل دی. ټوپک واله په لښکر دمه او جوړه شوې مومند واله وي ټوپک راواله په لښکر دمه او جوړه شوې مومند واله ټوپک راواله او من دا کیسټ واله